څوک بهر راځي کورونا الهي بنشول جمعتونا زمون کعبه او مدینه بند شوا ورکنا ماشد کورونا څوک بهر راځي کورونا الهي بنشول جمعتونا زمون کعبه او مدینه بند شوا ورکنا ماشد کورونا زمون امام زمون مولا ورک شوی جمعتن رازی تو باورک شوی زمون امام زمون مولا ورک شوی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران هیوادوالو، یو ځل بیا د خیریه کارونو په سلسله کې راغلی وو د هسکې مینې ولسوالۍ د یوسف مسوکرۍ ته چې دلته یو کوټه جومات دی. تاسو ته موږ د نږدې نه څلور خواګانې وښیونې. دغه جومات د خټو جومات دی خو ډېر تاریخي او پخوانی جومات دی. دغه جومات تاسو ته هیوادوالو د نږدې نه تاسو ته موږ وښیو. دا د یو کلي جومات دی. کلي خلک ډېر غریب دي، نشي کولی یعنې دا جومات یعنې ډېر وخوښو. جومات دغه ایخ تک دی چې تاسو کومې وینئ دا یعنې کلیوالا لګیا دي د خټو نه یې جوړوي، خټې ورته بي. خو جومات چې موږ ولیده د ایخ ته تکدو نه بیخي خراب شوی همدغه. نو هیوادوالو دغه جومات یعنې دغه خواوې درته موږ وسوښیو چې د جومات کې ډېر چاودونه شوي دي، یعنې کلیوالا پکې مونځ کوي خو په ډېرې په هیرې سره. هیوادوالو خدای ناخواسته دغه جومات په دغه کلیوالو په مونځ په وخت کې راکښېني، یعنې جومات د ولیدو د ړنګېدو په حالات کې دی. نو هیوادوالو دغه جومات تاسو ته موږ په څلورو خواوو وښیو. جومات به تاسو ووینئ جومات یعنې یو کوټه جومات دی. جومات دا ډېر په کم مصرف سره جوړېږي، یعنې دې جومات کې یو برنډه پکار دی، یو همدا کوټه پکار ده، بل یو څه د جومات په کم مصرف سره جوړېږي. دې جومات جوړونه هیوادوالو دا صدقه جاریه ده. هیوادوالو جومات دغه بله خوا تاسو ته وښیو چې دا خوی بیخي یعنې د مقابلې په طرف چې بیخي خرابه ده. دغه خوی د میراب طرف دی، یعنې هغه میراب چې موږ دننه ځي نه وړاندې نه دغه طرف هم د جومات یعنې ړنګېدو په حالات دی. هیوادوالو دغه د الله کور دی، په دې کې خپل کومک او همکاري موږ سره وکړئ ځکه چې دې کې خلک 5 ټیمه مونځونه کوي. ښکلي خلک بېوسه دي، وسې نشته دی. غږ کوو په تاسو باندې چې د الله په کور کې موږ سره یعنې د الله د کور دپاره تاسو نه امداد او چنده غواړو. په دې کې خپل کومک او د یادونه ورته دا کوو چې دې جومات جوړونه په ډېر کم مصرف سره کېږي. هیوادوالو د جومات یعنې څلور واړه اړخه تاسو ته موږ وښود. هیوادوالو د جومات پاس د سر طرف نه چې کوم دی هم د دې لرګي ختم دي، یعنې دې جومات کې خلک تلاوت کوي، د کلي خلک. یعنې دغه جومات یو بله غټه پیدا چې په دې لار باندې لارووني زمینداران ډېر خلک ځي راځي چې همدغلته د دو مونځونه او اودسونه په همدغه ځي وي. مسافرو ته دغه لار د مسافرو هم ده. نو هیوادوالو په دې جومات کې دې مسجد کې موږ سره پوره کومک وکړئ ځکه چې دغه جومات او په ډېر کم لګښت سره وختي موږ تاسو سره یاداښت وکړو چې په ډېر کم لګښت سره جوړېږي. خدای ناخواسته که دغه مسجد کې خلک دې جومات کې مونځ کوي او دغه جومات د ړنګېدو په حالات کې دی، یعنې خلک به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو موږ هغه چا موږ په خپلو هیوادوالو دا غږ کوو که موږ سره څوک هر څومره کومک په دې جومات کې کوي دا جبري نه ده چې خامخا دې دا جومات جوړ کړي. یعنې ډېر هیوادوال چې موږ سره لږ کومک وکړي انشاءالله چې دا جومات به په کم مصرف سره الله جوړوي او د دې جومات جوړونه صدقه جاریه ده تر څو چې په دې جومات کې خلک منځونه او اودسونه کوي. انشاءالله چې الله به تاسو ته پوره حصه او اجرونه درکوي. هیوادوالو په تاسو باندې غږ کوو د شینوارو هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ ته خوا، یعنې دې جومات کومه ویډیو چې تاسو سره شریکوو هغه ویډیو تاسو لیدلی شئ او د دغې جومات په باره کې موږ سره کومک او همکاري وکړئ. انشاءالله چې الله جل جلاله به ستاسو کومک او همکاري کوي. او دغه جومات یو کوټه جومات او یو برنډه ده. ما خو تاسو سره وختي وویل چې یعنې دا په ډېر کم مصرف سره جوړېږي، د الله کور دی او دې کې موږ سره کومک وکړئ. د دې جومات پسې موږ اوس لکه زموږ د ټیم ملګرو دا ویلي او موږ دا مشوره کړې چې انشاءالله دا به جوړوو خو د خپلو هیوادوالو په مرسته تاسو نه مرسته او کومک پکې غواړو. انشاءالله چې الله جل جلاله به ستاسو مرسته او کومک کوي. هیره مو نه وي زموږ پیج درته لایک، زموږ د یوټیوب چینل درته سبسکرایب کړئ. هر چېرته چې وایي ښه د ودانو سئ په لوی الله مو سپارم. څوک بهر راځي کورونا